سروې واقع ده شوې ده چې په پاکستان کې څومره د غریبانانو جینکۍ هغوی په کورونو کې ناست دي، غریبانانې بوډۍ شوې، لیکن هغوی ته رشته نه میلاویږي. ډېرو زنانو خودکشۍ لیکلي دي، ډېر هلکانو جینکو خپل خاندانونه بېعزته کړل. ولې د دې رسوماتو د وجې نه چې رسم غلط رسم دی، نکاح سمه نشي کولی، پلار وله نه کوي، بس ایسته د چا سره وتښتېږي یا هلک چې کوم دی پردۍ جینۍ وتښتوي، ټول خاندان وشرموي، په شرمونو باندې په ذلت سره مخامخ کي، د سترګو د غړېدو نه یې وباسي. دا د دې رسمونو په وجه باندې زما وروڼو په دې رسمونو کې یو رسم چې کوم دی هغه زموږ په دې ملک کې ما په دې ښکته علاقو کې خو له خاص نوم ورکړی، لیکن زموږ علاقو کې ورله څوک نوم نه ورکوي. خو دی هغه جهیز. یاد لرئ مسله جهیز یو مور او پلار رونه وغیره دا راولېږي، د هغې لور ودېږي او په خپله خوښه باندې لور له څه سامان کوي، سونه وله کوي، کټ بستره وله کوي، نور وله کوي، بالکل جایز، په دې کې څه منع نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور فاطمه رضی الله عنها هغې له منګې بالغ وغیره باندې شینې وله کړي وي که نه، حدیث ته مستدرک کې راغلی دي. دا ټیک د په خپله خوښه څوک کولی شي خپل لور له سامان کولی شي، لیکن دویم د جینۍ په کور باندې دا لازمول چې تاسو به خپل لور له سامان کوئ، دی له به فریج کوئ، دی له به واشنګ مشین کوئ، دی له فرنیچر کوئ، فلان به کوئ، فلان به کوئ. او که دا نه نو موږ ستاسو لور نالو. دا حرام کار دی، دا لعنت دی. ګوره چې څوک کوي دا ټول لعنتیان دي. یا زموږ په دې معاشره کې وګورئ، دلته خو دا نشته، ښکته ښکته علاقو کې شته دی چې ډېرې جینکۍ هغې په کورونو کې په دې وجه باندې ناستې دي، پلار یې غریب دی، د ټاټکي مزدور دی، ټیټې چوتې راشوتوي. هغه به خپل بچو له رزق پیدا کوي، که هغه به خپلو بچو نه خپلې لور له به هغه فریج اخلي، واشنګ مشین به اخلي، ولا نور سامان به ونه اخلي. هغه غریب به کوي څه؟ د هغه لور به ناسته نه یا په بدکارۍ کې واقع کي یا به بوډۍ کې هم دغه شان ته به ناسته وي. او زموږ په دې علاقو کې زموږ د علاقو کې صیبه د ښځو پیغور دی. ما ته پته را چې کوم بیان زه کوم، ډېر خلک به ما ته په دې باندې قار وي او ما ته پته را څوک یې نه مني، صرف د خپل هغه زړه درد دی چې دې خلکو ته یې بیانومه. که څوک یې مني ودې مني او که دې مني خپله غاړه مې الله ته ازادومه چې الله مې بیا راونه نیسي. زموږ په دې علاقو کې رسم څه دی د ښځو د وجې نه چې دا ښځې بیا دقه جینۍ ته چې مور او پلار ولې سنۍ کړي نو هلته ورته ټول عمر پیغورونه کوي. ته په پلار باندې بوج وي، ته خوړ لاوړی وي، ته فلان وي، تی لور نه وي، هېڅ شی د پسې نه دی کړی، نه یې راپسې منګی کړی دی، نه یې راپسې کاسه کړې ده، او نه یې راپسې ګیلاس کړی دی، هېڅ شی راپسې نه دی کړی، او همداسې یې را رخصت کړی. نو پلار غریب مجبور دی، غریب و اگر چې دی به غریب وي، هېڅ د روپۍ درک په وسه نه وي، لیکن د دې ظالمانو د دې د پیغور د وجې نه به هغه ځي او چېرته په سود باندې به پیسې راني او خپل لور له به سامان کوي. دا زموږ د دې ظلم د وجې نه. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د یو مسلمان مال حلال نه دی مګر د هغه د زړه په خوشحالۍ باندې چې تا د جینۍ کور مجبوره که په دې باندې چې ته به دې له سامان کې، ته به جوړې کې، زما د ترور زوی له به جوړه کې، زما د ترور خاوند له به جوړه کې، فلان له به جوړې کې، فلان له به جوړې کې، که ټول الله په سین چرته لا وکړي دې له به ته جوړې کې. نو پلار غریب به خامخا اوس مجبوره دی رشتې کړې ده، خو شرمېږي، د پښتنو وطن دی، شرمېږم لور مې نه په کور راته کښېني، پرتوګ نه وباسي، جامې نه وباسي. نه غریب به ځي یا به چېرته یو ټوټه ځمکه یا به خرڅوي او یا به چېرته ځي په سود باندې به د چا نه پیسې رالي. ظالمه په دې سود کې تا مبتلا که ده، د ده په زړه باندې چړې تا راښکودلې، ته د الله نه نه یېرېږې؟ څه ضرورت دی؟ ته بربنډ ګرځې، ستا د ترور خاوند بربر ګرځي، ستا رور بربنډ ګرځي چې ته پې لازمه چې ته به جوړی کېدي وله. دا ظلمونه من کوو زما وروڼو. الظلم ظلمات یوم القیامه. زما وروڼو یاد لرئ، ګورئ ظلم تیارې دي ګورئ په ورځ د قیامت. ان الله لا یملي للظالم
حتی اذا اخذه لم يفلته الله ظالم له مهلت ورکي خو چې کله راونی سی به د څوک نشي خلاصوله تا خو پاغي باندې جوړې مکلی پرج دی مو کو پریزر دی په مجبور دی کو په ستی مجبور کو خدا بتا ته زړه نه خیره نه کوي یو ځل به الله راونی سی او د سی به راونی سی چې بیا به د خلاصېدو درک نه لګي وره د ظلمونه من کو زمارنو من ټول ظالمان یو من د جنې کور هغه مجبور ک په دی باندې او پزړه کې بیا وای خلک په لورو باندې وسن ولی خپه کیږي زمنګ د پښتون معاشره دا په لور باندې ولی خپه کیږي چې لور به پیدا شو اصل دا زمنګ د ظلمونو د وجره چې لور به پیدا شو خامخا دا چې پیغله شي دا به ودی کی سواله زه به دې له څه کوم ما څه خو پیسې نشته زه خو غریب یم د ټاټکي مزدور یم زما خو رزق هم پوره کېږي نه په دې پیسو باندې زه به دې لور له څه کومه او که نه کوم دا خلک مې شرمۍ پرتوګ نه وباسي دا ښځې په کورونو کې لګیایي چې دا یې خوړ لا وړې وه د دې حیثیت نو د پلار که موږ باندې راتاوان کړه دا ظالمان ټول منګه یو ګورئ نو دا جهیز خبرې دا زموږ په دې معاشره کې راغلې ما ته پته ده څوک نه مني هسې ما بیان کړو هېڅ څوک یې نه مني څوک به دا وکړي ښځې به څوک مطمئن کړي اخو ځان له مستقل ګورمنټ دی او مستقله صوبه ده زنانه و هغه څوک مطمئن کړي هغه وایي ملا لیکیني په خپل جومات کې هرې خپلې مسلې کوي پردي کار کې به کار نه لري د ده د دې مسلو څه کار دی زما ورسره کار شته دی زه به بیانوم او ستا غم راغستی یم چې ته حرام خوري او دا د نبي حدیث مې ته بیان کو ته چې د جنۍ په کور باندې جوړې مقرر کړي پای باندې فرنیچر مقرر کړي فلان په مقرر کړي او دا په وسط رسي او په زور په تکي هغه د نبی د حدیث په ذیل کې ته ناراضي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه د مسلمان مال حلال نه دی مگر چې هغه په خپل ځړه په خوشحالۍ درکې تعالی درکولی شي په دې کې موږ نه راځو ولې نو لہذا دا یو غټ رسم دی او دا تاسو ته پته شته دا جهیز چا راوستې دلته دا هندوانو طرف ته راغلی او د هندوانو طرف ته ولې راغلی تاسو ور تاریخ وګورئ هندوانو جهیز ځکه مقرر کړی دی چې په هندو مذهب کې د ښځې لپاره وراثت نشته دی میراث نشته دی نو هغې جینۍ له چې حق ورکوي نو د جهیز ورکوي او چونکې زموږ پښتانه هغې خو هم د هندوانو په شان ته میراث ختم میراث پکې چا راوستی دی جو هغه هم وایي ما دله سامان کړی ته زما نه نور څه څه غواړي حق د هندوانو رسم زموږ مسلمانانو اختیار کو دا لعنت ختم کوي د دې ملک نه که یو سړی په خپله خوښۍ باندې مخکې به ته ویله په خپله خوښۍ باندې د زړه په خوښه هېڅ چا پې زور نه یې کړی خپل لور له سامان کوي ښه ډېر دی ولکه هېڅ فرق نه کوي ولې کي وله لیکن دا لږ کور د هغه دپاره دا جایز نه دي چې هغه پیغور ورکوي ورته یا او یا یې پې لازموي چې ته به موږ له خامخا دا سامان کې زمارنو کوم خلک چې د جهیز لعنت کې مبتلا دي وی څومره ظلمونه چې شوي دي څومره زناګانې چې کېږي دغه جلکۍ چې په کورونو کې سپېدانه سپین سرې شوي اوسه پورې هغې ته رشته نه میلاویږي په دې کې تاسو پوره په ګناه کې مبتلا وئ او تاسو به الله ته جواب ورکوئ خپله هم خوښه ده بیا اصل کې قرآن سویل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا سړي حاکمان دي په ښځو باندې په دې وجه چې الله دې سړو له درجه ورکړې دي له فضیلت ورکړې خو وبما انفقوا په دې وجه چې د سړي به خرچه کوي او پښتانه راولګي جهیز والا راوي نه جینۍ به سامان نه وړي هغې به خرچ کوي جوړې به هغه کوي فلان به هغه کوي قرآن نه سراسر خلاف کوي زموږ دا پښتانه او ټول ملک هم دغه شان په دې کې مبتلا دی